نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کله هم ګرم سیس په خولې پکې سره مه یخوئ دله نورو ته بیماریانې لګي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کله هم په تیاره کې خوراک مه کوئ دا بدبختۍ او بېبرکتۍ علامات دي. قربان د خپل خوږ پیغمبر نه وایه بچې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې تاسو پیاده ګرځئ په درزاري مه ګرځئ دا تکبر یو نښه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر کار نه مخکې مشوره کوئ مشوره کې برکت وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مه چاته سر ټیټوئ مه چاته لاس نیسئ دا عمل به تا باچا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل بل ته پاره غلط چوټ رایې مه ساتئ د دې عمل په ډبه تاسو ډېر تاسو به یوازې پاتې شئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل د سفر ټیم کې شاته مه ګورئ د دې عمل په ډبه ستاسو سفر چر هم ختم نه شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل کله هم خپل کامیابي باندې غرور مه کوئ کامیابي الله ورکوي. درمونو زمونږ د خوږ پیغمبر هره خبره خوږه ده هره خبره قیمتي ده او پکې پرته زمونږ د ټولو پایده ده. خو راځه دا یو څو خبرې دي دا د دې بچیانو په خوله در رسوم دا زمونږ د خوږ او ښکلي پیغمبر خبرې. وای بچې. نبی علیه السلام فرمایي کویلې سره غاښونه مه صفا کوئ دې سره به ستاسو غاښونه خراب شي همیشه مسواک استعمالوئ. نبی علیه السلام فرمایي سخت شیز په غاښونه مه ماتوئ دې سره به ستاسو غاښونه خراب شي. نبی علیه السلام فرمایي استغفار وایه دا د قبر زندگی اسانوي. ماشاءالله ماشاءالله. وای بچې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د خوراک مخکې خوراک مه کوئ دا د ځناورانو مشابهات دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په مړه خېټه خوراک مه کوئ د دې په وجه به ستاسو معده او قلمې خرابې شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خوب ډېر مه کوئ د دې په وجه به ستاسو ذهن کمزور شي او الله نه به لرې شئ. همدغسې ده. دغه خبرې نن موږ د انګریز اورو هغوی زموږ د ښکلي او ښایسته پیغمبر ژوند سټډي کړی دی خو موږ سټډي نه کړو. دغه خبرې دا بچیان چې سوی دا زموږ خوږ پیغمبر ویلی دي خو دغه انګریزانو روچتي کړي دي د ډاکټرانو په ذریعه د نور ساینس په ذریعه هغه موږ ته رارسي خو موږ چېرته مو نه کتې چې زموږ خوږ پیغمبر دا پیله زموږ خوږ پیغمبر ویلی دي بیا یې انګریز وایي. وایه بچې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خبرې په مزه په کلار کوي د دې عمل په وجه ستا دواړو طرف ته اختلاف پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي یو بل باندې دروغ مه وایي یو بل باندې دروغ مه وایي دا شیطاني عمل دی. دا شیطاني عمل دی. وایه بچې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله هم خپل دوست دشمن مه ګڼئ ګنې تاسو ته به ټول خلک دشمنان ښکاري. خپل دوست دشمن مه ګڼئ ګنې هر سړی به درته دشمن ښکاري. دا زموږ د خوږ پیغمبر خبره. وایه بچې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کله هم ګرم سیس په خولې پکې سره مه یخوئ دله نورو ته بیماریانې لګي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کله هم په تیاره کې خوراک مه کوئ دا بدبختۍ او بېبرکتۍ علامات دي. قربان د خپل خوږ پیغمبر نه. وایه بچې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې تاسو پیاده ګرځئ په درزاري مه ګرځئ دا تکبر یو نښه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر کار نه مخکې مشوره کوئ مشوره کې برکت وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مه چاته سر ټیټوئ مه چاته لاس نیسئ دا عمل به تا باچا کړي. علیہ السلام ته سلام فرمای کپړې او پیزار د اچولو نه مخکې 3 پیرې څنډې کېدی شي دې کې زهریله څیز وي. نبی علیہ السلام ته سلام فرمای د بانګ او د اقامت په ټایم کې خبرې مه کوئ دا عمل به هم د الله نه لرې کوي شیطان نه به هم نږدې کړي. دا وګوره ډېرې خوږې خبرې دي خو که موږ وکتې. وایه زویه. وایه بچې. نبی علیہ السلام فرمای په دروغ ګواهي مه ورکوئ دا عمل به تاسو رسوا کړي. نبی علیہ السلام فرمای که باتروم یا سلخانۍ ته خبرې مه کوئ دا زناورو مشابهات دي. دا د زناورو مشابهت دي همدغسې. وایه زویه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بدبودار او ګنده خلکو سره مه کښېنئ د دوی په عمل باندې به تاسو هم بدبودار او ګنده شئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم خلک سهار نه تر اشراقو پورې ماښام نه تر ماسخوتن ټیمه پورې ویده وي د هغوی په کور کې به غریبي پیدا کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې میلمه ته خوشحالي کوي دا عمل به تاسو مالداره کوي. همدغسې ده. نن یې موږ ټول الټه چلیږو. وایه بچې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د شپې نه ویده کېږي هغې سره مه سملئ د دې په وجه به تاسو د خوب او د عبادت نه وځئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو په ګس لاس روټۍ مه خورئ د دې په وجه به تاسو د شهادت ګوتې لذت نه محرومه شئ. ته بچې وایه وایه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل بل ته پاره غلط چوټ رایې مه ساتئ
د دې عمل په ډبه تاسو ډېر به یوازې پاتې شئ. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل د سفر ټیم کې شاته مه ګورئ. د دې عمل په ډبه ستاسو سفر چېرې هم ختم نه شي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله هم خپل کامیابۍ باندې غرور مه کوئ، کامیابي الله ورکوي. د خپل امت دپاره بیا وکړه سوالونه، دا خپل ایمان یې لاړو خرڅ کړو، خپل دین یې پرېښود اوس د غیرو په لار ځینه.